څنګه په پی ډي اف فایل کې لیکنه اضافه کړو. نو تاسو کولی شئ په دغې طریقې سره اکثره پی ډي اف فورمې ډکې کړئ یا پی ډي اف ځینې سوالونه هغې ته ځوابونه انتخاب کړئ. نو د دې لپاره دغه اپلیکیشن ته ضرورت ده. په دغه اپلیکیشن باندې تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن لینک به ما تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی، په هغې کلیک کړئ، هغې ځای نه ډاونلوډ کولی شئ او پلی سټور کې سرچ کولی هم شئ. دا اپلیکیشن کله چې تاسو ډاونلوډ کوئ، که تاسو په افغانستان کې یاست نو تاسو به وی پی این وصل کړئ، او که په افغانستان کې نه یاست نو نورو هیوادونو کې دغه بغیر له وی پی این نه ډاونلوډ کېږي. ما خپله دغه وی پی این وصل کړ، دغه سچر وی پی این. کله چې دا ما انسټال کړ، هر وی پی این چې تاسو وصل کړئ دا کار کوي، کوم مشکل نه لري. نو تاسو به یو وی پی این وصل کړئ. زه اوس دغه وی پی این وصلوم. بیا به تاسو راسئ دغه اپلیکیشن غواړئ انسټال یې کړئ، هغه لینک باندې هم چې کلیک کړئ ما په ډسکرپشن کې اچولی، انسټال کولی شئ، او که نه په ګوګل کې به تاسو سرچ کړئ، دغه اپلیکیشن نوم به ورته سرچ کړئ، اډوبي اکروباټ ریډر دغه اپلیکیشن ده، دا به تاسو سرچ کړئ. نو تاسو به دلته دغه د پلی سټور اپشن پیدا کړئ، دلته په دغه اپلیکیشن کلیک کړئ تر څو له پلی سټور نه انسټال کړئ. دا ما انسټال کړی دغه اپلیکیشن ده، تاسو کولی شئ پلی سټور نه انسټال کړئ. نو دا به راخلاص کړئ. دا مو چې کله راخلاص کړ، دلته به تاسو دغه د ساین ان اپشنونه هم راسي، کولی شئ په ګوګل یا فیسبوک په دې اکاونټونو باندې تاسو ساین ان شئ، او که نه ساین ان کېږي دغه پاس د زر په لامل به کلیک کړئ، بیا به کنټینیو کلیک کړئ. زه نه غواړم په ګوګل اکاونټ ساین ان شم. نو دلته به تاسو بیا دغه په فیل ان ساین په دغه اپشن به کلیک کړئ تر څو یو پی ډي اف فایل ته لیکنه ور اضافه کړو. په دغه اپشن به کلیک کړئ، بیا به دلته هغه پی ډي اف فایل کوم چې تاسو غواړئ لیکنه پکې اضافه کړئ، دلته به له خپلې حافظې نه راواخلئ، خپل د موبایل حافظې نه. زه اوس هغه هغه پی ډي اف فایل دلته راخلم. دغه پی ډي اف فایل ما راواخیسته، دا یو فورمه ده. نو دغه تاسو ګورئ، دا فورمې هم په دغې ډول ډکولی شئ، او همداسې نورې کومې لیکنې غواړئ په پی ډي اف کې ور اضافه کولی شئ په دغې طریقې سره. نو دغه فورمه ما راواخیسته، دلته اوس ځینې دغه د دې خالي هغه خانې ډکومه. نو تاسو به په کوم ځای چې غواړئ لیکنه وکړئ هغه ځای باندې به کلیک وکړئ. نو دلته کلیک کوم، تاسو ګورئ دغه ځای باندې دلته به زه اوس لیکنه وکړم، ملت افغان. نو تاسو دغه شان کولی شئ. بیا همداسې ولایت به دلته لاندې ولیکم، کابل. همداسې د اړیکو شمېره هم دې ځای کې لیکلی شئ. نو هر څه لیکلی شئ. زه به مسخط دغه یو نمبر ولیکم تاسو پوهاوي لپاره. نو دلته به د اړیکو شمېره ولیکئ. همداسې نور فورمه چې کوم ډول تاسو غواړئ دلته نور نومونه هر څه لیکلی شئ، پکې ډکولی شئ. همداسې دلته خپل هغه سند د تحصیلي سند، ولایت همداسې دې ځای کې دلته ورته بیا ولایت لیکمه، کابل. او یو بله خبره، تاسو دغه خط وړکی کولی او غټ کولی هم شئ. په لیکنه چې کله تاسو کلیک کوئ، دلته دغه د لیکنې دغه اپشنونه دي، تاسو ګورئ دغه لومړي اپشن کې دلته تاسو رنګ ورته انتخابولی شئ. هر رنګ زه ورته دا تور رنګ انتخابوم، تیار تور انتخاب ده. او د دویم اپشن باندې دا لیکنه کله چې تاسو یو کلیک وکړئ دا وړکی کېږي، بیا کلیک کوئ نوره هم وړکی کېږي، په دې بل اپشن غټېږي، تاسو کلیک کوئ. نو په دغې ډول تاسو کولی شئ دغسې دا فورمه ډکه کړئ. اوس ما خو پکې یو څو نومونه خاص ولیکل، نو تاسو پوره فورمه هم ډکولی شئ. دا فورمې ته داسې ټیک مارک کوئ، دا هم ګورئ دلته کله چې پرې کلیک کوئ دلته تیار شتون لري، ټیک مارک راځي. دا ګورئ کله چې تاسو کلیک کوئ دلته خپله په دې فورمه کې دلته ټیک مارک او دغه د ظرف علامه ور اضافه کېږي. نو تاسو دلته کیبورډ نه هم کولی شئ چې راواخلئ، دلته یو لیکنه وکوئ. په کیبورډ کې دغه د ټیک مارک علامې شتون لري، ټیک مارک علامه دلته راواخلئ او دلته یې د هغې خانې ته وروړئ او لږ یې وړکی کړئ څو په خانه کې ځای شي. یعنې په دغې طریقې سره کولی شئ تاسو دغه ټوله فورمه ډکه کړئ، په پی ډي اف کې لیکنې ور اضافه کړئ.
نو دغه طریقه وه. اوس راځو چې دا څنګه اوس دا فورمه خو موږ ډکه کړه، دا به څنګه په خپل موبایل کې سیو کوو، خپل موبایل ته به انتقالوو. نو تاسو به دغه پاس په 3 ټکو کلیک کوئ، لاندې به په دې سیو اکافي په دې هم کلیک کوئ. دغه فورمه په تاسو په موبایل کې سیو کېږي او دغه لاندې پرنټ باندې کلیک کوئ هم سیو کېږي. زه سیو از کافي باندې کلیک کوم، دغلته خپل د موبایل حافظې ته ور داخلیږم. دلته تاسو دې فورمې ته نوم ورکولی شئ، هر نوم غواړئ ولیکئ. نو دغې فورمې ته به زه مسخط دغلته یو څو حروف ورکمه، بیا به ډن کړمه. دا ګورئ دا فورمه اوس زما په موبایل کې سیف شوله، دا د سر وخت را خلاصولی شم موبایل حافظې نه. په دویم ډول تاسو به په دې 3 ټکو کلیک کوئ، لاندې به راسئ په دې پرنټ به کلیک کوئ، دلته به دغه پی ډي اف په دغې اپشن باندې کلیک کوئ. اوس تاسو دلته هر فولډر غواړئ همغه فولډر به انتخاب کړئ، ورته دا ډاونلوډ فولډر غواړم، بیا به په سیف کلیک کوئ، دا پی ډي اف فایل به په همدغه فولډر کې سیف شي، نو تاسو یې همغه فولډر نه را خلاصولی شئ. نو په دغه ډول باندې تاسو کولی شئ دغسې فورمې ډکې کړئ، ځینې پوښتنې هغو ته صحیح ځوابونه انتخاب کړئ. نو پی ډي اف فایل کې په دغې طریقې تاسو لیکنه ور اضافه کولی شئ. دغه طریقه وه. که ویډیو مو خوښه سوې وي لایک کړئ، د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو په سبسکرایب هیڅ مصرف نه راځي، سبسکرایب حتما کوئ. په څنګ کې دغه زنګ نښان هم ووهئ چې بیا هره ویډیو اپلوډ کړو به تاسو ته په وخت دررسیږي. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ، ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور هم ترې ګټه واخلي. تر بلې ویډیو د الله په امان.